الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. زما عزت مندو محترمو شاگردانو او قرائی کرامو ملمنو منگو تاسی چکم مجلس کے حضر شیو دا سی مجلسنا دا اللہ فنزبان دے دیر قیمتی وی. حدیث کے مراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: چکل یو قوم دا قومنا یو زیرا جمشی دا اللہ کتاب للی نو رب العالمین پا داسی مجالسو داسی قومون مانی خصوصی انعام کی. یو داغن دادا چی پا داسی مجالسو باندی رحمتون دا اللہ وریگی او ملائک دا داسی مجالسونا گیرہ اچھی ملائک ورطا حضریگی. اللہ رب العالمین دا داسی مجلسون ذکر دا خفل ملائکو پا مجلسونو کی کئی. داسی مجلسون دی چی دا دی قیمت اغمانگ و تاسی تا پورا معلوم ندے. خود داسی مجالسو قیمت چاہتا معلومی دلے نو آغی و دیر خرچی کولا چی داسی قیمتی زینو تزان سا حضر کی. او بیا پدا سے مناسبت مانی چی دا قرآن کریم حفاظ اغا فارغیگی چی دا شرافت والا کتاب دے چکم انسان کی داراغ ہو عمل پی وکا ویلس دا ہم یو شریف انسان گرزی. لگت سرنگ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. یقینا رب العالمین دا دی کتاب وجبانی زن قومونو چتئی سوچ بدے کتاب آدھی ایمان لاؤڑی عمل پی کئی دا دی کتاب دعوت کئی دا سی قومونو تا اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی اچت مقام مر کئی. دا قرآن کریم والا مقام دنیا کی ہم اغا مخی دے او رسول اللہ پا نور خلق باندی دا اغی وروال مخیوال ذکر کرے دے. لکہ یو دا اغنا امامت دے چہ دا پا دن کی و مشری دا یو عزت دے. دا اللہ رسول فرمائی: تاسو تا دی امامتی او چوک کی چاگا اقرأ لکتاب اللہ خلصتن کے دا اللہ دا کتابی. دارنگی پا آخرت کی دا انسان قدر دا اللہ صدا دے چچا دا اللہ کتاب لسترے. حدیث کے راضی رسول اللہ فرمائیں: یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن کریم لولا او دا جنت پا منزلون بان خیجا آخرستا اغا مقام دے چکم دا کتاب قرآن کریم ختم کر. قاری دا قرآن لاللہ دمر اوچت بلنگ اوچت مقام مرکلے دے چی داغی اندازہ رٹول نبردا. دارنگی دا قرآن کریم پو جمانی پا قبر کم دا قرآن والا مخی دے. لکا شہداء شیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چا اغا کس پا قبر کی مخیق دی چا کم یو کس تا دا قرآن کریم حصہ زیادہ یادی چا قبر کی دو کسان یو زیادہ فن کول. عزت منگو تاسی دا کتاب معمولی ونگرنو
داسې مجلسونه معمولي ونه ګڼو دې ته حاضري وکړو بل دا چې کم کسان په دې کې حصه اخیستې ده چا قرآن کریم یاد کړی دی چا لوستلی دی څوک روان دي دا ځان معمولي ونه ګڼي داسې خلک چې ځان ته معمولي وګڼي او د دنیا والا سپک وګڼي د کتاب د الله قدر ونه کړو د الله رب العالمین په نوم باندې قرآن والا غوره دي اهل القرآن هم اهل الله وخاصته دارنګي د دې قرآن کریم سره محبت کول پکار دي دا قرآن کریم متا د قبر عذاب نه بچ کوي دا قرآن کریم مرادی پتا باندې بسوره کې پر د آخرت کې وا خلق پریشان دي د قرآن والا سره ملائکه ملګری دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة کم خلق چې قرآن په لوستلو کې ښه ماهر دي داسې خلق و د عزتمندو مشرانو ملائکو سره او خلق چې د الله کتاب لولي سره د تکلیف نه په ویلو کې ورته تکلیف دی جبه نخلي حافظه کمزوري ورته نه یادېږي داسې خلقو له الله ډبل اجر ورکوي ګوره د دنیا کار چې څوک د چا لپاره کوي او هغه صحیح نشي کولی هغه د خپل ډیپټۍ نه د خپل کار نه ختموي وایي دا لایق نه دی دا درې کوه قرآن داسې کتاب دی چې تا تکلیف تېروه الله تعالی اجر ډبل درکوي نو خپل بچیان دې کتاب ته کښېنول پکار دي او ماشومان له د دې کتاب څخه شوق او جذبه پکار ده ځانونه معمولي نه دي ګڼل پکار دا خلک د قدر خلک دی او دارنګې چې کله سړی مدرسې ته ځي د مدرسې د شرایطو او د آدابو خیال وساتي کم ماشومان چې سکولونو ته ځي هغه څومره ځان برش کوي څومره خرچې په هغه باندې کېږي څومره پیسونه ورکوي او چې یو جواب راولېږي پیس هغه ته حاضرۍ چې هله ماشوم ونوئ اوله ماشوم چې د وخت خراب نه شي دا ولېږئ او مدرسه کې اکثرو خلکو سره دا یو 200 روپو دومره غمي دا چې ورکوي ته وایي چې بس ډز دې پې وکړه دا ورکوه دا ډېرې په خوشحالۍ ورکوه دا پیسې ستا ډېره قیمتي ولګېدې چې تا په مدرسه کې ولګولې او دارنګې د مدرسې په بچي باندې ډېر خیال ساته د هغې د کپړو خیال ساته د هغه د پیزار خیال ساته ځکه دا بچی د ستا و په قبر کې په کار راځي او دارنګې په آخرت کې په کار راځي کیدای شي د دې بچي په وجه باندې الله تعالی جنت ته داخل کړي او د دنیا د تعلیمونو په باره کې دا وعدې نشته کو ډاکټر شو کار خپل لی او کو ماسټر شم کار خپل لی او کو بل شی ته جوړ شم کار خپل لی ستا قدر هغه نه پېژني ستا قدر چې دی نو د قرآن کریم والا وپېژني نو الله رب العالمین دې زموږ استاد خپل کتاب سره قدر او محبت نصیب کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. قال الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن العظيم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والآن أدعو فضيلة الأستاذ أبو معاذ عبد الله سرتاج حفظه الله تعالى ورعاه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. زمار دین اسلام محترم و معززو، الحمدللہ نن زمان پا مدرسه کې
د حفاظو ختمونه دي